سلامونه نیکله دوستانو که چیرته ستاسو کیسونه په پینډینګ کې دی هغه کیساوي دی اسایلم دی او پی 1 دی پی 2 دی او تاسو غواړئ د هغې ځواب سرلاسه کړئ د یو اس سی اس نه تاسو د هغې ځواب غواړئ او که چیرته ستاسو آی ډي کارتونه ایکسپایر دي یعنی تاسو ورک پرمټ لرئ هغه ایکسپایر دي نور بیخي ختم دی او تاسو ورک پرمټ ته اپلای مو کړی دی هغه نه دی راغلی نو په دغسې حالت کې تاسو باید څه شی کوی شئ چې تاسو لاړ شئ تاسو ته آی 551 هغه اسټمپ چې دی هغه یو اس سی اس دفتر نه ترلاسه کړئ یعنی ستاسو چې کله دغه ټول شیان ایکسپایري یا تاسو نه ګرین کارتونه ورک پرمټ دغه شیان ورک شي تر څو چې د یو اس سی اس نه نو آی ډي کارتونه ورک پرمټ همداسې نور شیان راځي نو تاسو کولی شئ چې ټمپرري د خاطره تاسو د آی 94 یا آی 551 ورته وایي اسټمپ ټاپه درته وهي په یو اس سی اس دفتر کې نو دغه اپوینټمنټ تاسو څنګه کولی شئ چې ونیسئ دلته ما دا ویډیو درته جوړ کړی دی تاسو کولی شئ چې یو اس سی اس سره په دغه طریق باندې انفوپاس په نامه ملاقات جوړ کړئ ورسره تاسو هغه کولی شئ چې آنلاین اکاونټ د ټکس میسج له خوا نه هم وکړئ چې یو ایجنټ سره په تماس کې شو او هم تاسو کولی شئ چې خپله ریکویسټ وکړئ هغه ریکویسټ څنګه کیږي نو دغه ویډیو ما درته جوړ کړی دی تر اخره پورې وګوره دغه طریق باندې تاسو کولی شئ چې انفوپاس اپوینټمنټ جوړ کړئ او لاړ شئ یو اس سی اس دفتر ته هغوی به درته ټاپه وهي ستاسو په پاسپورټ باندې که پاسپورټ نه لرئ هغوی همداسې ورقه باندې ټاپه وهي هغه ستاسو کور ته لیږي بعد د هغې نه هغه کولی شئ چې تاسو ډي ام وي ته همداسې نور ځایونو ته ویسئ چې تاسو ته ډرایور لایسن او همداسې د کار زمینه درته برابر شي ما سره دا ویډیو تر اخره وګوره پوه به شئ چې څه رقم باید دا ترسره کړي بیا هم ښه راغلاست دوستانو راځئ ګوګل به خلاص کړئ تاسو چې کله مو ګوګل خلاص کړو دلته تاسو کولی شئ چې هغه انفوپاس دلته دغه راځي درته انفوپاس اسکیجول ان اپوینټمنټ ته کولی شئ چې انسر یو اس انتخاب کړئ ځکه چې ته داخل د امریکا کې او دلته بیا سی اویلیبل اپوینټمنټ اول به په اول دغه کې به تاسو زیپ کوډ ووهئ خپل زیپ کوډ په کوم ځای کې چې تاسو اوسیږئ نو د هغې ځای زیپ کوډ باید ووهئ بیا د هغې نه هغه دفتر هغه ادرس درته ښیي او بیا به دلته خوا کې ورته څه شی دی سی اویلیبل اپوینټمنټس دا سی اویلیبل اپوینټمنټ به تاسو ووهئ نو دلته هغه تاریخونه مشخص دي هغه کلندر یا جنتري درته راځي نو هغه ساعتونه پکې راځي چې 9:15 دی 9:30 دی 9:45 دی 10:15 دی همداسې ټول هغه کوم ساعت چې تاسو ته بیا خوښیږي او په کوم تاریخ یې ته غواړئ یعنی هر تاریخ شته دی او بیا ورسره ټایمونه هم شته دي چې په کوم ټایم باندې تا ته په کار دی په همغه ټایم تا ته کولی شي چې انتخاب کې ځانته هغه چې د انتخاب کو نو دلته دا معلوماتونه خو د بل چا دي خو ما دا مثال مې دغه کړی دی فقط تاسو بیا خپل نوم باید دلته ولیکئ په اول سر کې فرست نیم کې او لاست نیم کې هم همداسې خپل تخلص باید خپل ولیکئ او ډیټ اف برث د خپل پیدایښت تاریخ باید ولیکئ او ایمیل ادرس کې باید همغه دقیق ایمیل ادرس ځانته ولیکئ او خپل نمبر د تلیفون او بیا ریسپشن نمبر ته هم لرئ هغه باید هم ولیکئ او ای نمبر دی هم باید دلته ذکر کوي چې دلته دا ټول معلومات ځکه چې یو اس سی اس په دغه طریق باندې بیا تا کولی شي چې پیدا کړي په دغه صفحه کې که نه نو هغې د خاطره دغه ټول به ډک کړي او د ریسپشن نمبر او نمبر دغه ټول شیان چې دی ډک خو دقیق به بیا یو ځلې بیا د سره به تېر کړي چې مثال کوم ځای غلط نشي او څو کسه تا سره یو ځای ځي هغه کسان به انتخاب کړي او بیا به نیکسټ بټن ووهي نیکسټ بټن چې دی ووهو دلته درته وایي چې کنفرم یور اپوینټمنټ مثال هغه کنفرم کوي هغه ټایمونه او هر څه کولی شي چې بیرته ایډیټ کولی هم شي بیرته کولی شي چې تاسو اپوینټمنټ کنفرم کړئ کنفرم اپوینټمنټ کلیک هیر ټو پرنټ یور اپوینټمنټ دلته دغه ورقه به بیا ځان سره پرنټ کړئ نو دغه موبایل کې بیا صاف دی کوي ځکه تاسو سره خو پرنټر به کور کې نه دا به موبایل کې صاف دی کوي یا عکس یې وباسه ویسه بیا یو ځای کې لایبرري یا کتابتون ته ویسه هلته یې پرنټ کا بیا دغه ځان سره وساته ځکه چې کله چې دغه ته ځئ هلته دفتر ته ځئ په هغه اول سر کې سیکیورټي ګارډ شته دي کسان شته دي افسران شته دي دا درنه غواړي چې دا یې درنه وغوښتو دا به ورته وښیي خپل کوم پاسپورټ لرئ د خپل افغاني پاسپورټ باندې هم تاسو کولی شئ چې بیا دننه شئ یعنی هغه افغاني پاسپورټ باندې تا ته هم اجازه درته درکوي که چېرته ستاسو لایسنس او د نور شیان ایکسپایري په هغې باندې بیا تا ته اجازه نه درکوي چې داخل شي نو ته باید یو څه شی ولرئ چې هغې له طریقه ته وکولی شئ چې دننه لاړ شئ تر څو چې هغه افسر سره وګورئ نو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې
په اسانه توګه د نخل ته لاړ شي او هلته خپل هغه افسر سره نږدې په نږدې مخامخ ورسره وګورئ او هغه به درته نور ټول ډیټیلز بیا درته درکوي چې څه باید وشي او څه باید ونه شي. کوم بعضې وخت بیا دغه انفوپاس چې دی اوس ما چې آخرین ځل دپاره جوړ کړی ما د چټینګ له لارې جوړ کړی، یعنې ما زه افسر سره آنلاین شلمه په خپل اکاونټ ته داخل شلم چې کله اکاونټ ته مې چې داخل شلم نو هلته چټ مې ورسره وکړو، یعنې مسج مې ورسره وکړو، هلته لایف دغه راغی افسر راغی راسره هغه وغږېده، بیا ما نه ټول معلومات یې وغوښتل، ما ورته وویل چې دغسې مسله ده. بعد د هغې نه بیا هغې راته وویل چې صحیح ده یو څوک به تا سره په تماس کې کېږي. هغه بیا ما سره په تماس کې شو، راته وویل چې کوم ورځ باندې ستا اویلیبل یعنې ته خالي یې چې بیا موږ درته دغه وکړو. بیا هغې نه وروسته ما هغه ورځ او ټایمونه ورته وټاکه، هغې بیا ما ته ورق یې هم کور ته لیږلی و، بیا راته ویل چې پلاني ورځ باندې راشئ. زه بیا هغې ورځ باندې لاړلم او کوم کار چې و هغه مې وکړ او بیرته راغلم او ډېر په اسانۍ سره. نو دا اکثرا هغه خلکو دپاره دی چې هغې یعنې آی ډي کارتونه یې ورک کړی یا اکسپایر دی، تاریخ یې تیر دی، یا همداسې نور کوم مشکلاتونه دي، سلهاو مشکلاتونه دي. په دغه طریق باندې تاسو کولی شئ چې یو اس سی ایس دفتر سره اپاینټمنټ جوړ کړئ. نو په خدای مو سپارم، ژوندي اوسئ، دغه ویډیو واستوئ هغه دوستانو سره چې تاسو یې پیژنئ او کیسونه لري او پینډینګ حالت کې دي، د هغوی سره شریک کړئ تر څو د دغې معلومات څخه باخبر اوسئ. دا ډېر ښه معلومات دی او مفید معلومات دی. په خدای مو سپارم. سلام علیکم.